ها ارسای ګوټ سپیشل ته رسیدلی و ګوټ سپیشل ته چې رشه چې کلیک وکړی وال کمنټس کمنټ مې ته ویلی و چې مثال په دې ساحه کې چې کوم کمنټونه خوستی شوي دي هغې ته مو ته یې په سلیکټ کا کوم کمنټونه دي هر شی کلیک په وکړئ اوکې کوئ دغه دوه کمنټونه یې خوسته سلیکټ کړل که نه هر شی زه مثال دې ته په ډول کالر کړم تور کالر دا ډول صحیح ده کمنټونه بل چې و په دې کې ګوټ سپیشل کوي ګوټ سپیشل کې بل constraint و فرمولا و داد ورنه پدیو کنه constraints او فرمولا کسه داغه دوا چې د سوال کور نه کې خرج چې کله constraint اخلا یا فرمولا اخلا دا دوام دا کس چې کو نام سره انشیا constraint کسه داغه دوا نمبر او ټیکس دا په constraints پورې مربوط دي او فرمولا پر چې مربوط دي لاجکس اراده په فرمولا پر مربوط دي دا دوه کمانډونه صحیح ده constraint کې اول چې د constraint مچو خوستاله چه بوا که زه دا سلیکټ کوم صحیح دی دا مې سلیکټ کړل داسې ارشه چې تا کلیک وکړئ په دې څخه کې ګو ټو سپیشل ته لوړ شئ کنسټینټس مې انتخاب کړلو دې ټول نه به چیک لري کې صحیح ده دې نه لګ نمبرس نه مطلب دا چې په دې څخه کې کومې نمبر رګولې دي یا کلمونه غار ته وخی صحیح ده نمبر غاټ تو سره یو پرمات د سره وي اوکې که کسه کنسټینټس مې وخصه ده او نمبر مې ته انتخاب کړی دي اوکې کوي دا سل یې چې دا سل تو سره کنه نمبر دی په دې څخه کې تو سره نمبر دی شای مثال دی نمبر ته اډوال کاله ورکوم صحیح ده دنه پښ ولای بل چې دا سلیکټ کای زوی ته امر شای کنسټنټ تا گو ټو سپیشل تا گو ټو سپیشل کې بل چې دی فار کنسټنټ کې بیان شه دا ټیکس دا دغه معکوسه بغد دینه چیک لر کې دا هي فرمولا مربوط دی ټیکس ارته واخه په دې لیکنه کې ټیکس کوم دی لیکل نمبر مارته هشي نمبر او کالم سیفتی سونه ټیکس ارته واخه اوکې کا دا د وسیلې نه انتخاب کړی دا ټیکس مربوط دی ارسم زوی ته د ټیکس ز بل ډول کالر کوم دا ډول دنه پوښ ولای ها څه ګټ سپیشل تا ول پر مولا دی کنسټنټ نه پته شو پوښ ولای دا فرمولا سره کور نه کی داتوا دا لاجیک ایرر لاجیک شته لکه زب دا ډیلیټ کا اور شاید ډیلیټ نکله کو کای دا یو لاجیک دی یو ایرر چشته وی لاجیک فرمولا کې مسره ایرر لاجیک شته صحیح دو زو ستان چې مساوي یو جامع ا د چشوال ایرر شول یو ا سره جمع کیږي اوس په چیرې کې دا ایرر والی کړي ایرر شول کنه موږ څه چي دا زو ستان چې مساوي می چوالا درې جامع دوا مساوي ادرو صدمه دا بخای دوا مساوي دو سره نه درو سره دا صحیح ده د انټر کای دا موږ سره چې دا لاجیک دی دا ایرر دا ترو فالس دا لاجیک زوی ته مساوي دوا از ایکوال ټو دوا صحیح ده دوا دوسرا مساوي دي دا به چی ولکی دا به ټرو ولکی کنه دوا دوسرا مساوي دي کنه دا ایرر شولو کسه دا ایرر شولو دا لاجیک شولو زوی ته آیا چې مثال په توار دوا چې روحله په دوی تقسیم کې دوا روحله په دوی تقسیم کا د به مساوي څو سره شیا ها دا چې په دوه تقسیم کې یو سره مساوي کیږي کنه د یو ته کم دا به چی ولکی ټرو ولکی چې ځکه صحیح دی دا لاجیک صحیح دی دا منطق ټرو ولیکلو کنه دا غ لاجیک دی او دا ایرر دی ځکه مثال درشه مساوي مې ولیکلو یو او جامع مثال डी داغه ایرر دو یا فرمولا کې وختای مثال دا وی ته حروف سره نمبر جمع کوي تو ست ایرر درکوي صحیح دو نو په دې څخه به سلیکټ کای سهم سلیکټ کړلا اور شچتا گو ټو سپیشل تا فرمولا به انتخاب کای نمبر نام چیک لري کای ټیکس نام چیک لري کای او ایرر نام چیک لري کای زوی دا چې مت لاجیکس واخیا په وا فرمولا کې په دا ټیبل کې بل لاجیکس وی کنه ترو پالس اگر ته پناه کر شي اوکې کای یش داد والا لاجیکس دیا وینه یو دا درې سه انتخاب کړی دی کنه زوی ته چې د لاجیک تا یو دا ډول کالر ورکوم اور شدا سلیکټ کای دا سه دغه معکوس سرسون زیاده کنفیوژن ما د کایر ش فرمولا کې کلیک ول کوي زوی ته آیا د عمل کې دا ایرر عمل کوي زوی ته چې لاجیک سره تو لاجیک کومي بر ایرر تو خایو به لاجیک نه ایرر تو خایو کې کلیک وکای وسې چې تو سره دا ایرر دیا ایرر دی ولته هغه کې د تخیا فرمولا بار کې چې یو جامع اسره جمع شوی دی دنه مطلب چی هستی دا خو ایرر دی کنه دې زوی ته چې د سر رنگ ارته ورکدا ایرر صحیح ده دا باید ترتیب شي دنه مطلب دا ورسون دی اځای ګوټ سپیشل تا بلانکس دی بلانکس نه مطلب شي دا دنه خو دی کنه اوس په دې څخه کې کسه زوی ته چې تو وک ساچ زن سخ په کلاسونه سره کام ته وی
غاټ یو لیوس په در سره وي داسې سلیکټ کوي ته مو ته وایي چې په دې کې بلانکس خالی ګاوې خو به نه وي کې رو بشئ ګوټو سپیشل ته ګوټو سپیشل کې بلانکس نه به کلیک وکړئ دا ټول څخه د سره کور مان لري بلانکس خالی چیک ولګئ اوکې کوي ته ته یې چې دغه څخه دا بلانکس سرشن په نښه کې ځون ته چې دغه څخه دی ویلې بلانکس شوی دی دغه مې سره کړی دی کنه دا بلانکس کې روغلی دی وینئ دغه څخه یې چې بلانکس دی خالی ګاوې دا باید سره کنه شي ډاک شي دې نه مطلب دغه دی بلانکس نه خالی ګاوې چیرته وي هغه سره خالی ګاوې ورته وښیه ګو ټو سپیشل ته بل چې دی کرنټ ریجن نه مطلب دغه دی دا مې هغه کړلو بېرته کنټروزیټ کړلو زه اوس چېرته ویلوړ یم په دې څخه کې کرنټ ریجن دا څخه کې ویلوړ دا ټول ورته سلیکټ کړئ اور شه کلیک وکړه ګو ټو سپیشل ته کرنټ ریجن انتخاب کړه اوکې کا بخای ګو ټو سپیشل ته کرنټ ریجن اوکې بخای کرنټ ریجن کومه موجوده څخه کې چې ویلوړم اوس دلته ویلوړ یم که نه دې څخه کې دا ورته سلیکټ کړه اور شه ګو ټو سپیشل ته کرنټ ریجن وخلای سلیکټ کړل کنه دا چې کومه موجوده څخه کې ویلوړه ما غیر ته سلیکټ کړه دا څخه یا که غوړی مثال په موږ په هغه کې چې لرو په ورډ پروګرام کې لیکنه چې ولیکو نه چې کله د لیکنه سلیکټ کوو چې لرو کنټرول ای کنه دلته چې تاسو اوس دغه مکمل سلیکټ کوئ دغه دا به چې کوئ دلته به درېږئ او بیا به چېرته رسئ دا اوس زه دا نه غواړم چې دا سلیکټ شي دغه څخه زه غواړم چې د کرنټ ریجن خارج د کوم کې ودرېدل د فارمټ مې اپلای کړی دی دا د سلیکټ شي ورشئ ګو ټو سپیشل ته کرنټ ریجن نه کلیک وکړئ اوکې کوئ اوس دا یې سلیکټ کړل که زه اوس په دې څخه کې ودرېږم مو سره به د مکمل وربوک کې یوه شیټ وبخئ وربوک نه ګو ټو سپیشل ته رشئ او شئ کرنټ ریجن نه کلیک وکړئ اوکې د دې سره کور نه کوم کرنټ ریجن چې فارمټ په اپلای شوی هغه ته سلیکټ کوي په دې څخه کې ویلوډ یم صحیح ده ورشئ دې څخه ته مو یو فارمټ ویر کړلو فارمټ مې ویر کړلو که نه زه ورته وایم چې اوس دغه زه داسې سلیکټ کولی شم زه داسې په سرته سلیکټ کوی نه زه ورته وایم دلته رسم ورشه چې وکړه ګوټو ته او کرنټ ریجن نه کلیک وکړه اوکې که دلته ودرېږئ کرنټ ریجن کې ورشه کرنټ ریجن نه کلیک وکړه اوکې که دی ولې نه سلیکټ کوي ډول کالر ویر کوم اوس پې پاته ولګي ګو ټو سپیشل ته ورشه کرنټ ریجن نه کلیک وکړئ اوکې کوئ ګو ټو سپیشل ته کرنټ ریجن دغه رقم ده صحیح ده پریکټس وکړه یو ټایم نه په تېروه ما تر څو کرنټ ریجن نه مطلب چې کومه څخه کې ویلوډ وه هغه ته سلیکټ کړه زه اوس په دې څخه شارټکټ چې دی دې څخه کې ویلوډ یم اوس دا څخه خارج کنټرول ای به سلیکټ دې څخه کې ودرېږه کنټرول ای پریس کړه صحیح ده دا یې سره کومه که چې مثال لیکنه شوی هغه ته وخلي صحیح ده دې کې ودرېدل کنټرول ای پریس کړئ دا یې سلیکټ کړلو صحیح ده هغه مطلب دغه دی چې زه اوس دلته ودرېدلم راشئ ګو ټو سپیشل ته او کرنټ ریجن نه کلیک وکړئ اوکې کړئ دغه یې سلیکټ کړلو صحیح ده بل چې دی کرنټ ارې دی فکر کوم کرنټ ایرې که نه کرنټ ایرې نه مطلب چې دی هغه سیلونه یا هغه برخه مته سلیکټ کړه چې په کوم کې یو شانتې فارمولا شوي یو شانتې فنکشن ترسره شوی اپلای شوی وي روبشئ که څه زه اوس په دې څخه کې ودرېدلم صحیح ده دا مې چې وکړل سم مې ولیکلو SUM سم ته وې په اورزنې پوهېږې سم نه سم یو فنکشن دی جا مې په خاطر استعمالېږي زه ورته وایم زه به د لږ وړیکی کړم داسې چې موږ ته معلومات وشي نه وړیکی کېږي خو نه اوس زه دا اسکیپ کړم درشم دا لږ وړیکی کړم صحیح ده زه چې کړم ماسوي او SUM سم مې ولیکلو زه دغه سیلونه جمع کوم د 20 جمع کوم چې څومره دی اول دلته سم زه اسکیپ وایم ارشم دا څخه مو سلیکټ کړله او په وال غږ مې ولیکلو سم مې ولیکلو صحیح ده ارشه دا اوس زه به غواړم په دا ټولو سیلونو کې د ټوټال روزي سلیکټ کړئ SU مساوي چې وایي SUM ولیکئ صحیح ده سم فنکشن دا هغه ده سم فنکشن یې ترغه کوئ دا مکمل سیلونه سره کمته کوم انټر ووایئ خلات مې کړلو هر شی مساوي SUM سم فنکشن راغللو که نه هر شی دا سیلونه سلیکټ کړئ او کنټرول شفټ انټر ووایئ صحیح ده اوس ټولو کې فارمولا راغله که نه پته ته لګېږي ټوټل دلته یې راغلل دلته یې راغلل دلته زه ورته وایم چې هغه څخه دې ته به زه رشم یو بډر به م ویر کړم ښی چېرته دلته دې صحیح ده
زه ته چې هغه څخه ته سلیکټ کا چې په کومو کې یو شانتي فارمولا شوی د په کومو سیلونو کې هر شی go to special تا blank current ارې نه کلیک وکړئ اوکې کوي دلته خو ودرېږئ که نه دا مکمله څخه مثال زه داسې نه غواړم چې داسې سلیکټ کړم دلته ودرېږئ دا مکمل سلیکټ کوم نو به شی current ارې نه به کلیک وکړئ go to او current ارې اوکې کوي مکمل سلیکټ کړو که نه صحیح ده دې نه مطلب دا هغه ده که زه دلته اوس درشم که صحیح په دې کې یو شانتي فارمولا نه درشوي که نه نه درشوي خو څنګه زه اوس ورته current ارې ورته وخلم دا به موږ سره اوس سلیکټ کوي سلیکټ به کړي د هغه څخه نه سلیکټ کوي ورشه کې کلیک وکړئ نو سلور فاوند که دې کې ودرېږئ بیا دا سلیکټ کړي ځکه چې یو شانتي فارمولا په شوي ده go to special ته بل چې دی objects ته objects درته سلیکټ object خو پېژنئ که نه زه ته رشم زه شیپ ته رشئ په دې څخه کې مو شیفونه وخوستم هر شفیق داسې مو سیلونه وخوستل صحیح ده دې ته مې دا ډول کاله درکړله زه ورته وایم چې وکړه آبجکټونه ورته سلیکټ کړه ګوټو سپیشل ته لاړ شه آبجکټ نه کلیک وکړه آبجکټس وکړې کړه آبجکټس سلیکټ کړه که نه ډیلیټ کوې چې ته مو حرکت ورکوې دې نه کړلی شي صحیح ده رشه بل چې دی ګوټو سپیشل کې رو انډیپرنس نو مطلب چې ده پرون مې ته وایم خیال دلته مې ولیکلو که نه علي او دلته زه داسې مې هغه کړلو ویې وړلو علي دلته مو احمد ولیکلو صحیح ده احمد سره کنده کړلو مو داسې به وړلو دې ساحې ته مې کاش کړلو اوس په دې کې مو چې ولیکل بلال دلته مې چې ولیکل علي مې ولیکل صحیح ده دا سلیکټ کړئ دا ساحه سلیکټ کړئ اچھے وکړئ ګوټو سپیشل ته راشئ ګوټو سپیشل کې رو ډیفرنس کومې رو مختلفې دي هغه ته سلیکټ کړه اوکې کا ورته سلیکټ کړئ سلیکشن وکړئ ګوټو سپیشل ته رو ډیفرنس نه کلیک وکړئ اوکې کړئ اوس دا دوه روی ته سلیکټ کړئ زه ته چې دې ته رنګ ورکوم دا باید اصلاح شي سور رنګ مې ورکړلو چې دا دوه روګونې بدلې دي صحیح ده رو ډیفرنس نه مطلب دا ده رو کالم ډیفرنس نه هغه دې ته دغه معکوس عملیات دي راشئ دلته داسې کلیک وکړئ په دې کې رو بدل کړئ کلم بدل کړئ مثال حمید ولیکئ صحیح ده حمید مې خلیک کړئ دا سلیکټ کړئ دا څخه سلیکټ کړئ زه وایم چې په دې کې کوم کالم چې متفاوت دی دې نه بدل د هغه سلیکټ کړئ اوکې نه کلیک وکړه سلیکټ وکړئ د زنه ګوټ سپیشل ته راشئ چې ته راشئ کالم ډیفرنس نه کلیک وکړئ حمید یې ضرورت چینج نه دا باید زه دې ته چې وکړم دا ډول کار درکړم صحیح ده د رو ډیفرنس رو کالم ډیفرنس نه پوه شولای ګوټ سپیشل ته راشئ بل چې دا پریسیډنټ ده پریسیډنټ چې شته یې لیکېږي دلته کسای په دې څخه کې زه به دا ډیلیټ کړم ورشه ډیلیټ ته ډیلیټ شیټ کا ډیلیټ چې ته لوړ یم ها اوس هر سم کسای زه چې کوم یو دا دلته داسې کې ودرلم سم مې ولیکلو اس یو ام سم د جامې په خاطر استعمال کېدو مو پوهېږئ هرشه یو داسل کاما یو داسل کاما او یو داسل دا مې سره جامع کړل انټر نه کلیک وکړئ 1400 وروتل که نه زه اوس معلوموم چې دغه کوم ځای نه راغلی دی دا فارموله یا دا ټوټل کوم ځای کومو کالمونه په دې فیس کې راغلی دي نو بیا به چېرته څه په دې کې به ودرېږئ ټوټل کې کوم ځای نه راوتل دی راشئ ګوټو سپیشل ته ګوټو سپیشل کې چېرته راشئ پریسیډنټ ته پریسیډنټ راشئ ډایرکټ آنلی اوکې نه کلیک وکړئ پریسیډنټ مې انتخاب کړئ ډایرکټ آنلی اوکې کلیک کړئ اوس ته چې دا دې درو دې کلمونه دا راغلی دی صحیح ده دلته یو دې سلیکټ کړل زه ورته چې دا هر شی یو شین کالر ورکړي دا دې نه راغلی دی صحیح ده زر سمې دلته درېږم سم اس یو ام هر شی زه نرف لږ به تاسو کوم اس یو ام مې ولیکلو سم هر شی زه یو دلته بلم جمع کوم مثال داغه دا دوه مې سره جمع کړل یو دا او کما بل چې دا دوه مې سره جمع کړل د انټر کوي صحیح ده د نه پوه شولی دی د دې چې اوس کلیک وکړئ تاسو ته به د هغې مربوطه سیلونه ولته پریسیډنټ چې وخوړلی زه ورته وایم چې دلته بیا راغلله اوس زه چې کمې سم مې وچولو سم مې ولیکلو او زه ورته وایم چې دا دوه سره جمع کوم وکړئ کلیک وکړئ دلته سلیکټ کړئ کما مې سره وچوئ
ارشه داس خام وخلای انټر کوي صحیح ده. اوس کسه زه دغه آل لیول معلوموم صحیح ده چې دا کوم ځای نه شوی دی، دا کوم ځای نه راغلی دی، دا ټول آل لیول به معلوموي که نه. بیا ولته موږ سره بل کمانډ دی پازه کې چې کله پریزیډنټ ډایرکټ آنلی هغه یو ډایرکټ دی ښایي. اوس چې زه په دې نه ډایرکټ آنلی نه کلیک وکړم د هغه نه مو ته به دا دوه وښایي صحیح ده. که آل لیول غواړئ مطلب د هغه دی چې دغه کوم ځای نه راغلی دی، دغه کوم ځای نه جامع شو، بیا به داندې ته وښیر شئ آل لیول نه کلیک وکړئ اوکې کوئ. یا چې داغه چې دا دغه دی دوی دوه نه راغلی دی، دا دوه بیا یې دغې نه راغلی دی صحیح ده. آل لیول نه مطلب دا دی دلته سلیکټ کړله. گو ټو سپیشل ته ډیپیډنس ته ډیپیډنس نه مطلب چې دا د دغې معکوس عملیه دی. اوس کسه چې مثال دغه رو چې دو زه غواړم چې کوم سره جمع شوی دو صحیح ده. دا رو کسان چې په دې کې کوم سره جمع شوی دو هرشه ډیپیډنس نه کلیک وکړئ. گو ټو سپیشل ته اور شای ډیپیډنس لیکل وکړه. ډایرکټ آل مطلب یور دا وخت دا په دې کې کوم سره جمع شوی دو کې نه کلیک وکړه. دا یې چې داغه چې دای دې سره جمع شوی دو او دې سره جمع شوی دو نه اټل لیول خنه ته وخت چې دې سره دې سره کار شای آل لیول نه کلیک وکړئ. گو ټو سپیشل تر شای ډیپیډنس آل لیول ارته وخای او کې نه کلیک وکړه. اوس آل لیول دا دې دا وخت چې مثال اټولو کې آل لیول دا هغه دی، دا هیری لیوالی دې سره جمع شوی دو صحیح ده. موږ مخ تر څو بیا فارمولا کې یو صحیح ده دلته تیر شي فارمولا کې ډیپیډنس ټریس پریزیډنټ ټریس ډیپیډنس که زه دې نه کلیک وکړم زه ته چې دې غیر ته وخت دی کوم سره جمع شي ډیپیډنس نه کلیک وکړه پریزیډنټس نه کلیک وکړه یې چې دغه دې سره جمع شوی دی صحیح ده. مخ کې یو روان دی یعنی غشه مثال زه دا ته خش دار ته وخایم what are you doing that ارشاد ډیپیډنس نه کلیک وکړه دغه دې سره جمع شوی دی. یا آل لیول د وخت ډیپیډنس نه کلیک وکړه دلته کلیک وکړه. اوس یعنی دا چې دی دا سیل دې ټولو سره سم کړی مو که نه د سره جامع رب سره دا مختر روان دی بیا ډیټیل سره یو صحیح ده چې خالي اوس پوه شئ. ارسان چې دا خوم دا خوم کې فاینډ تا گو ټو سپیشل تا لاست سیل نه دا خو پوه شولای ډیپیډنس آل لیول لاست سیل مطلب چې په دې کې کوم څه لاست سیل دا چې کوم ځای پر مو تغیرات راوستل لاست سیل ارته وخت چې کوم دی لاست سیل کلیک وکړئ شئ یې چې دا لاست سیل دی دې څخه پر لاست سیل دی کنه داسې لوند خو کوز نه لرسي کنه لاست سیل لیکنه دې پر شوی د په دې شیټ کې بل چې دا گو ټو سپیشل درشای وزبل سیل آل دلته کس قبل ورزوی په دې څخه کې مو یاله او چرشام اچتا ز سیل ته سیل سټارټ نه انزرت نه فارمات کې زر شندلتا ایوارو خایټ کم کومرو ز مثال یونس والا چې دو یونس والا نه کا فونو وینډوز کلاس کې دی دارو مسره کم تکړه اروغلم فارمات تا او چې مې کړل هاید رو مې هاید کړل کنه اوس د سلیکټ کزوي ته چې په دې کې ورشا ګوټ سپیشل تا کوم ورور ته وخا چې خایټ شوی بنه ګوټ سپیشل نه کلیک وکړه ویزیبل سیل آنلی چې کلیک وکړي ولته غاښه ته ور کړل چې مثال په دې کې وارو سره کم ته شوی دو هایټ شوی دو به ته ورشا غلطه رو ته ورشای او ورشای ان هایټ رونه په کلیک وکړي ای کاکا والا غبوز دلته وخت سره غلی وی کنه دلته سلیکټ کړئ مونږ ته هو خیاله چې هایټ شوی وسه دا نه مطلب دا غوډه مثلا ټیم کام دی بیا خپل پریکټیس وکای چې کوم رو هایټ شوی هغه تاسو سپین خاطه ورکې سي دو چې دلته رو هایټ شوی دا چې دا کنډیشنل فارمټینګ فارمټ میاله وکنه اپ دې کې مثال زوی د انجر شه کنډیشنل فارمټ ته زوی ته ان چې کچیرتا مثال 500 عدد کې لوړو 500 دا ټول 500 لوړ دي زوی ته ان چې ایسالور ساونه عدد greater than वो लोई वो सही तो चलो सावना ये तो सारा काम तरंग वेर का अर्शा कस्टम पेल दा फेल तरशा मिसाल दा डबल का का ओके ये फॉर्मेट को का अप्लाई करो का ना वस्तु स्ता पाता लगी ये पदे से के पकुम जने फॉर्मेट अप्लाई शवाय दा हां ना उस 10 मुम की जयो गदर कवाल पाता पता की वाला की दा बस सिलेक्ट काय आरोप से देखि कसा कंडीशनल फॉर्मेट पकुम सेल ने अप्लाई शवाय दे पदे सहा के आरोप शाय चेता गो टू स्पेशल था और कंडीशनल फॉर्मेट सरता वखाया सही दो ओके ने क्लिक वकाया ये पदे सेल की कंडीशनल फॉर्मेट का दिलता प्लस अभी आगा हम सिलेक्ट किया बल चीज़ पदे के गो टू स्पेशल था सम अच्छे दा कंडीशनल फॉर्मेट डेटा वैलिडेशन ना मतलब दागा दे
کله چې زه دلته راشم ریویو کې موږ یو ډیټا ته راشم ډیټا ویلیډیشن په دې کې موږ لرو ډیټا ویلیډیشن نه چې زه کلیک وکړم زه په یوه ځینې زه مثال دا څخه سلیکټ کوم صحیح ده دا څخه نه دا څخه دا مې سلیکټ کړل زه وی ته وایم چې په دا کې چې دی 500 روپۍ نه د پیس په دا څخه کې سره کم ته نشي انټر کولای دې ته ډیټا ویلیډیشن یې لیکيږي ما تر ډېر مهم ټاپک دی او چې کلیک وکای ډیټا ویلیډیشن نه کلیک وکای ار سم زوی ته خپل نمبر خلم بټوین نازل ته نمبر خلم صحیح دو ایکوال ټو زوی ته یا چې greater than or equal to ارشه میکسیمم زه دوی ته خلم چې سلو سره یا مساوي یا سلو نه لوی عدد په دې څخه کې انټر کولای شي صحیح دو په یو سل نه بیا اپلای کو چې موږ ته سلیکټ کیږي دا څخه به انتخاب کوو صحیح دو ټوټال کې د چی کړل شي ارشه ډیټا ویلیډیشن ته دلته بزر شام خول به وخلم او دلته بچي وکم زه ته چې greater than or equal to سال یا سال نه یا زیات وي یا مثال 500 نه چې زیات وي او یا 500 سره مساوي هغه عدد معنا نور ما معنا صحیح دو کینه کلیک وکای ارش زه اوس په دې کې چې 500 انټر کوم خو لې کنه کزه څل ور 100 انټر کوم چې لیکیا this value does not match په دې کې تاسو نشه انټر کولای اوس تاسو کاسه په دا کې چې ډیټا ویلیډیشن په کوم سیل نه اپلای شوی ته پته کې لګیږي نه ارشا انسرټ ته هم کې go to special ته او ډیټا ویلیډیشن نه کلیک وکاو کې کا دا سیل نه ډیټا ویلیډیشن لګی دلای دا ارشا دې ته یو رانګ ته ور کس مثال په دې نه ډیټا ویلیډیشن اپلای شوی دی دا سره باید دا ډول کو سي دا ډیټا ویلیډیشن په لګیږي او لوند کسه دغه غدي فارمولا کې ارته وخی سي دا فارمولا هم ته له وکنه کمنټونه ارته وخایا چې کوم ځکه کمنټس یا کنډیشنل فارمټ ارته وخته و مې دا چې ځکه زدا سلیکټ کوا زوی ته چې په دې کې مته کنډیشنل فارمټ وخایا ارشا هغه کنډیشنل فارمټ چې په دې څخه هغه خبرې دي سي نه مې چولته ته وایلې کانسټنټ می ته وایلو کنه اوس ډیټا ویلیډیشن ارته سلیکټ ابجیکټونه هم چیرې اوس لغار ته سلیکټ کا او سلیکشن پن یو نه هغه د سلیکشن پن په ورډ کې پامیا لوي کله چې دلته مغرو خستی ویا objects دلته رشام دا شیپ مې رخصت هغه دلته کسر سی ویني دا زه هایټ کوم دا کوم کالم سی کمنټونه هغه الته د نه کړل شو هایډ آل هایډ کړل کمنټونه هایډ کړل ابجیکټ شو آل ټول واخه سي دو دینه سلیکشن پن نه مطلب دا غره دا من سره ختم شول ان شاء الله پرتلو کې مو سي انسرټ ټاب یو پیج لی آؤٹ فارمولا ډیټ فارمولا او پیج لی آؤٹ ډېر مهم ټاپونه دي چې کوشش وکړئ په دې کې غیر ضروري ونه کوي دام تقریبا ځان چې 2 ورځې ونه ډېر بم بیا پیج لی آؤٹ فارمولا د کې لګ د خبره کې بیا تاسو سات کوی سي دو باسا